بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. زموږ سره زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څه خبر دغه باندې کلیک کوم. نن د پاور پوینټ چې دی اوله ورځ درس سیسو دا دی. زه راځم ورته ګوره سټارټ مینو په دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړئ دا پاور پوینټ دی. پاور پوینټ هم دا رقم پیدا کولی سي لکه ورډ دی یا اکسل دی، مثلا چې موږ کوم درسونه وویل هغه رقم طریقه چې کېږي پیدا کېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلې ورته ولیکم چې پاور پوینټ دا ورته ګوره دا راغلی درته. اوس زه راځم پر دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړئ سیسو دا به درته راسي. اوس موږ سره ورته ګوره دلته لیکلي وای بلینک پریزنټیشن زموږ اصلي کار دا سر دی. اوس دغه چې دي دا دي وینې دا هر څه چې وینې دا چې دي جوړ څپې زموږ سره اماده پرتې دي. موږ کولی چې په دې کې چې کوو لاسوهنه چینجې وکړو، خو موږ ورته ګوره غواړو چې مثلا زده کړه وکړو، نو بیا به راځي ورته ګوره پر دې باندې به کلیک کړئ. چې کله کلیک وکړئ سیسو دا به درته راسي. اوس موږ سره پاور پوینټ چې دی عموما د دغه ځای کې څخه ونیسي دا موږ مخامخ چې هر څه وینو په دغه ځای کې کار کېږي، دا په چې کېږي کار نه کېږي. اوس په پاور پوینټ چې دی پریزنټیشنونه موږ جوړوو، سلایډونه جوړوو، دا کوم سیمینارونه چې ورکول کېږي د سلایډونه چې جوړوي د پریزنټیشن جوړوي، عموما ټول چې کار دی د پاور پوینټ کار دی سیسو. خو دلته موږ پاور پوینټ چې دی په پاور پوینټ چې دی موږ سلایډونه جوړوو. اوس ورته ګوره وینې دا یو سلایډ دی، کولی چې بل سلایډ هم جوړ کړي، بل هم جوړ کړي، لایتناهي مثلا هر څو سلایډونه چې ته جوړ یې کولی چې جوړ کړي هغه به درته راسي. اوس دلته زه راځم ورته ګوره دلته لیکلي ورته ګوره وینې نیو دی، نیو سلیکشن ورته ګوره دا خو ورته ګوره ویلي دي. او په پاور پوینټ کې چې کوم درسونه ورته ګوره تکراري روان دي په ایم اس ورډ یا په ایم اس اکسل کې چې ویل دي هغه څخه موږ تېرېږو څه عموما هغه درسونه وایي چې په چې پورې مربوط دي په پاور پوینټ پورې مربوط دي، هغه درسونه وایي تر نور چې کېږو تېرېږو. اوس ورته ګوره کټ دی، کاپي د پیسټ فارمیټ میټر دا شان مو ویلي څه دا چې کېږي کار خلاصو. اوس نو زه راځم ورته ګوره دلته لیکلي دي وینې وایي سلیکشن دغه د سلایډ دا سلایډ نه چې کوو درته وایي سلایډ داسې کار کوي. اوس ورته ګوره دا یو سلایډ دی. زه راځم ورته ګوره وینې په دې ځای کې ورته لیکم چې پین، او دلته ورته ګوره بل څه نه ورته لیکئ چې پین از ا ګوډ دا دې ولیکئ سیسو. اوس که زه وغواړم چې هره زه بل سلایډ غواړم بهرکارات ورته ګوره دلته کلیک وکړئ. دلته زموږ سره دا هم سلایډ دا هم دی ورته ګوره وینې مختلف سلایډونه دي. اوس که پر دې باندې کلیک وکړئ دا سلایډ درته راغلی، بل سلایډ استعمال شو کړئ. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې په دې ځای کې ورته لیکم چې پنسل، او دلته ورته لیکم چې پنسل از ا ګوډ دا دې ولیکئ سیسو. او که زه راسم ورته ګوره وینې که پر دې باندې کلیک وکړم د بیا دا رقم دی ورته ګوره وینې هم لیکنه درته راځي. مثلا دلته ورته لیکم چې پین، اوس دلته ورته ګوره وینې وایي ټیبل راخلي، سمارټ آرټ دی، چارټ دی، پکچر دی، وایي چې شي راخلي. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک وکړم زه ټیبل راخلم څونه قدر 4 کالمه 5 کالمه 4 روي اوکې ورته ګوره وینې دا راغلی. اوس ورته ګوره دا یو دی، دا دوم دی، دا دریم دی، ورته ګوره عموما دا چې څو درته راغله. که بل غواړې بل درته راځي هر یو چې ته ورته غواړې کولی چې درته راسي هغه به چې سي درته استعمال به سي سو دا کار کوي. و زه راځم ورته ګوره دلته درېږم چې ودرېدلم سیسو دلته بیا لیکلي نیو ډوپلیکیټ سلیکټډ سلایډ ډوپلیکیټ دې ته ویل کېږي که زه وغواړم چې په دغه شکل ماته بل سلایډ راکړه نو پر دې باندې کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ ورته ګوره وینې دا سلایډ دی، دا سلایډ غواړي چې سوله یو رقم سوله. که بل یو غواړې راسه ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه کلیک وکړو، که بل یو به درته راسي، بل غواړې راسه ورته ګوره دې ځای کې څخه کلیک وکړو، که بل درته راسي هر یو چې تا اخلي ورته ګوره کولی چې واخلي هغه به درته راسي. که ډوپلیکیټ مثلا دوه دانې یو رقم غواړې پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینې دوه دانې چې کېږي یو رقم درته راځي چې څه رقم ورته ګوره ته استعمالول هغه چې کېږي درته استعمالېږي. او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره سلایډ فرام آوټلاین. سلایډ فرام آوټلاین باندې داسې کار کوي که زه اوس وغواړم چې زه راځم ورته ګوره وینې په کمپیوټر کې دننه موږ سره سلایډ دی مثلا موږ سیو کړی دی هغه زه راپورته کوم. که پر دې باندې کلیک وکړي چې هر ځای پروت وي هغه دې کولی چې راپورته کړي هغه به درته راسي صحیح دا کار کوي. او که زه چې راسم ورته ګوره دا انتخاب کړم زه راځم ورته ګوره وینې یو رنګ ورکوم چې دا رنګ ورکړئ اوس یې غټوم او راځم ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه دا انتخاب ومه صحیح یو رنګ د اندازه مې غټ کړئ رنګ مې والا ورکړئ. اوس که زه وغواړم چې شاتګ دې وشي صحیح راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم ریسیټ سلایډ دې صحیح پر دې باندې کلیک وکړم ورته وایي چې دې شاتګ ووایي مثلا چې کوم یو ورته ګوره شاتګ کېږي مثلا زه راځم ورته ګوره دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ دا دی. اوس که راسئ ورته ګوره شاتګ نه کېږي بخښنه غواړم صحیح که پر دې باندې کلیک وکړئ ورته ګوره دلته درته راځي که چیرې بل سلایډ جوړ کړي دلته یې چې کېږي درته راخلاصوي صحیح عموما ورته ګوره دا کار کوي او د دې څه چې کېږي استفاده کېږي. نو دا یو سلایډ چې هر څو سلایډونه ته غواړي خپل په خوښه کول هغه رقم سلایډونه درته راسي هغه دې کولی چې استعمال کړي هغه به درته استعمال سي دا کار کوي. او دغه څخه وروسته راځم لیاوټ ته. لیاوټ بیا داسې کار کوي مثلا دغه سلایډ دی خالص پنسل و دا شیان لیکلی دي زه غواړم چې دغه سلایډ په بل سلایډ واړوم مثلا دا آماده سلایډ دی دا اړوم په بل باندې صحیح عموما زه غواړم چې بل څه کوم استعمال یې کړم. بهرکار راسم ورته ګوره وینې په لیاوټ باندې کلیک کوم زه غواړم چې په کوم یې واړوم په دې اړوم ورته ګوره وینې پن و پنسل و دا شیان شته. که وغواړم چې په دې نه اړوم په بلې وای اړوم مثلا په دې اړوم اوس پنسل دی پنسل از دا ګوډ دا شته راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه ټیبل راخلم ورته ګوره ټیبل هم درته راغلی مثلا جوړ کړی سلایډ دی دا کول چې په بلې واړی نو عموما ورته ګوره دا دې دپاره استعمالېږي. بارې چې په هر یوه اړی که په دې ورته ګوره مختلف سلایډونه زموږ سره پراته وي په هر سلایډ چې ته اړی کول چې واړې هغه به درته راسي کولی درته استعمال به شي دا کار کوي.
او د هغه څخه وروسته ریسیټ چې دی هلته ته وایي څه شو اوس دې ته ما رنګ ورکړی دی ګور سټایل مې ورکړی دی که زه راسه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګورې وینې بېرته خپل زاړه حالت ته ولاړې چې هر څومره اندازه تا ورکړې بېرته خپل زاړه حالت ته ځي مخکینی حالت ته ځي نو دا چې کار و دا د ریسیټ کار دی څه شو نو عموما ورته ګورې د هغې لپاره استعمالېږي او دلته راځي او د هغه څخه وروسته راځم سیکشن ته سیکشن داسې کار کوي اوس ورته ګوره زه پر دې باندې ولاړ یم راځم ورته ګوره دلته کلیک ورکوم دلته لیکلي اډ سیکشن پر دې باندې کلیک وکړه دلته اوس ورته ګوره وینې یو سیکشن مې واخیستی بار بار راسي ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه زه غواړم چې پر دې باندې کلیک کوم څه شو راځم اډ سیکشن دلته بل سیکشن راخلم راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه پر دې باندې کلیک کوم څه شو راځم دلته کلیک وکړم اډ سیکشن یو بل سیکشن مې راواخیستی ورته ګوره وینې درې سیکشن مې راخیستي و زه راځم پر دې سیکشن باندې کلیک کوم دلته راځم ورته ګوره وینې رینیم سیکشن معنا وایي دې سیکشن ته چې شي ورکړه یو نوم ورکړه خپل په خوښه باندې نو زه راځم پر دې باندې کلیک کوم زه راځم ورته ګوره دې ته یو نوم ورکوم چې مثلا د دې ځای کې څخه د قلم په نامه باندې یو نوم ولا ورکړئ دې ځای باندې کلیک وکړه ورته ګوره قلم په نامه شو اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک وکړم راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم راځم رینیم ته رینیم باندې کلیک وکړئ راځم ورته ګوره ورته لیکم چې کتاب د کتاب په نامه مې یو سیکشن ولا ورکړی شو راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړی شو راځم دې ځای کې ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک کوم رینیم ته راځم مثلا په دې ځای کې ورته لیکم چې کتاب چا څه شو دا نوم ولا ورکړ ورته ګوره چې شو دا انتخاب شو نو هر یو ته مې جلا جلا نوم ولا ورکړی هغه جلا دا جلا اوس د دې سیکشن پر بغل باندې ورته ګوره یو کوچنک چک دی که پر دې باندې کلیک وکړم دا بندېږي او دا هم بندېږي دا هم بندېږي اوس د کتاب کې ورته ګوره وینې د کتاب په موضوع کې 2 سلایډونه دي د قلم په موضوع کې 2 سلایډونه دي د کتاب په موضوع کې 2 سلایډونه دي او د کتابچې په موضوع کې څو دي 3 سلایډونه دي باره چې هر سلایډ را خلاصوئ راس پر هغه باندې کلیک وکړه خپل مطالعه دې وکړه برچې چشکه باندې کړه دا را خلاصوئ ورته ګوره کلیک وکړه مطالعه دې وکړه ورته ګوره برچې چشکه باندې کړه دا را خلاصوئ مطالعه دې وکړه برچې چشکه باندې کړه عموما چې هر یو را خلاصوئ ورته ګوره خلاصېږي کې باندې برچې چشکې باندېږي نو دا چې کار و دا د سیکشن کار اوس یې موږ په دې صورت باندې کولی چې را خلاص شو او که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم اوس دلته لیکلي وینې ایکسټینډ آل که کلیک پر وکړي ټوله به چالانده شي او که راسې ورته ګوره وینې کلیپس آل کلیک پر وکړي ټوله بندېږي ورته ګوره وینې چالانده یې ورته ګوره چالاندېږي او که منده یې ورته ګوره عموما چې کېږي بندېږي باره که تو غواړې چې هره زه دا سیکشن د منځه باسم که یو دانه به د منځه باسي پر دې باندې کلیک وکړې یو دانه د منځه وړې کېږي او که ټوله د منځه باسي راسه پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره زموږ سره چې هر څو سیکشنونه ټول چې څو د منځه ولاړه ختم شو څه شو نو عموما ورته ګوره دا کار کوي نو دا سیکشن کار دی ګورې په سلایډو باندې کار نه لري سلایډونه د هغه رقم ولاړ دي صرف دا کار کوي چې هلته سیکشن چې کېږي د منځه وړل کېږي سیکشن چې ختم شو د منځه ولاړې څه شو عموما دا کار کوي نو دا چې کار و دا د سلایډ کار و نور نو ورته ګوره دا درسونه دي ورته ګوره تصویري دي ورته ګوره بولډ دي اټایلیک دي ورته ګوره وینې لمبر ورکړي ورته ګوره وینې دا ټول د ایکسل د ایم سپارټ درسونه دي څه شو دا ورته ګوره تکراري شاید ضرورت نشته که پر دې باندې کلیک وکړې ټیکس مثلا لیکنه ګرځوي دې خواته ګرځوي یو خواته بله خواته ګرځوي که پر دې باندې کلیک وکړې چیرې غواړې لوړې غواړې مابینځ کې کښته چیرې غواړې مینې که پر دې باندې کلیک وکړې کسي سپیکر سمارټ آرټ چې مونږ وایو نه دی د یو نامه په اړه مثلا نور معلومات لیکې دا دي شیپسونه راخلې ورته ګوره شیپسونه دې راخیستلی شي که چیرې دلته عکسونه پراته یو مخته کوي بلې شاته کوي دا وینې دا عموما دا دی ګروپ ورته ګوره انو ګروپ دي ګروپونه جوړوي ورته ګوره ګروپونه جوړولی شي او که پر دې باندې کلیک وکړې یو داسې ورته ګوره وینې شیپس رنګ ولا ورکوي که نور اضافه رنګ ولا ورکوي پر دې باندې کلیک وکړه شیپ شاوخواته رنګ ورکوي ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک وکړه شاوخواته رنګ ورکول کېږي که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې یو داسې ډیزاینونه یې څه دا ورته ګوره ټول موږ ټیچ کړي ویلي دي فانډ د یو شی پیدا کوي او راځم ورته ګوره دې کې ریپلیس دی وینې ریپلیس فانډ دې څه ورته ګوره فونټ یې پیدا کوي دا ورته ګوره عموما دا کار کوي سلیکټ دی ورته ګوره وینې دا ټول ټیچ کړي دي ویلي دي دا داسې سکرین ته دې کې پر دا ټول ټیچ شوي دي ویل شوي دي انور زما سره په انسپاټ کې ما په چینل کې د انسپاټ ټول ویډیوګانې شته نو هغه ویډیوګانې چې وګورئ د دې او د هغه چې د اسپاکنس عیناً هغه رقم شان دي نو دومره ورته ضرورت نشته چې ورته موږ ټیچ کړو تشریح کړو او که انسرټ ته راسي په دې باندې کلیک وکړې اوس دلته برته لیکلي نیو سلایډ که یو نوی سلایډ غواړې ورته ګورئ نوی سلایډ هم کولی شي واخلي اوس په دې انسرټ کې چې دي یو څو شیان موږ وایو چې هغه یو څه دی فوټو البم دی او بل څه دی اکشن دی او بل ورته ګورئ وینې ویډیو د اډیو د وینې دا شیان ورته ګوره موږ وایو نور برته ورته ګوره هغه ټیبل دی هغه پکچر دی آنلاین پکچر دی سکرین شاټ دی شیپس دی سمارټ آرټ دی چارټ دی عموما هایپر لینک دی کمنټ دی ټیکس دی وینې هیډر او فوټر دی ورډ آرټ دی څه ورته ګوره وینې دا ټول ورته ګوره موږ ویلي تر کوم ځای پورې تر دې ځای پورې دا ټول ویل شوي دي څه خو صرف په دې کې موږ دا یو څو شیان وایو چې هغه نشته په انسپاټ کې نشته چې هغه یو فوټو البم دی بل چې اکشن دی او ویډیو ده اډیو ده او سکرین ریکارډینګ دی دا عموما څه عموما نور ټول چې ویل شوي دي نو نن د پاره دغونه قدر بس تیر راتلونکي درس په انشاء الله خدای کول دا به وایي دا به ختم خصوصو نور نو تاسو خپل تمرین سره وکړئ پر نور باندې تاسو هم د ستاکیب کوي او انسټم د تاکیب کوي دا د تاکیب کوي تاسو پر راتلونکي درس کې انشاء الله خدای کول دا درته چې کوم درته تشریح وکم او درته و بیا وایي تاسو دا کار کوي بس